पेशावर के सरकारी मुलाजमीन हुकूमत लखवा पेंशन कटौती फैसले खिलाफ द मुजाहिमत ऐलान कड़ा वेली कि असम्बली गड़ी जान लपारा पर तनख्वागान मरातु के 2% इजाफा कवी वाले सरकारी मुलाजमीन दखपल जायज़ हक ना महरूम कवी खुदवीता पही सूरत के द पेंशन कटौती मंजूर न दाव पजत बे सख्त मुजाहिमत कवलेशी दुई द मियाँ बीवी च कम पेंशन दे दुई दा दुमरा जुल्म करे दे चे पर दे द्वाड़ो के भाई यो कस पेंशन अखली वले सर्विस को जागज कोर वालम करे दे रिटायरमेंट तले दा सड़ीएम करे दे नो हक खुद द्वाड़ो दे कना नो दे जालिमानो दगा जुल्म करे दे चे नदी के भाई यो कस पेंशन अली मंग लखो द 73 आइन दे इख्तियार रा कړی دی او په 73 आइन د لاندې منګم ملازمت قبول کړی دی او 73 आइन کې دادی چې کله یو بینیفټ دی او ملازم لور کې اته واپس نشي غشتي 10 سیاستدانان چې نن زمونږه په پنشن باندې چې د مطلب دا چې دوی د په مل باندې بوج دي نو دوی د مونږ ته په ملک د ترکه کارو هي چې دا غینه د حاورته او د غریب عوام ته چې سپیدې دوی خو یو کار دي چې وای کنه چې کومه منصوبه دوی کړل نه غتاوان کی پی ای نن زما چې نه غف نیلام کې ولاړه ده ریلوی زما دا حل له 7000 نوکریګانې مونږه ختم کړلې نو دا انصاف ته کنه انصافي دی نو د سو پورې چې دا انصاف دوی نه وصول کړای نه وي ان شاء الله تر یو وخت پورې به موږ په قرار نه کینو که دوی موږ گرفتاری ته تیار یو که موږ باندې لاټ چارج کوي لاټ چارج ته تیار یو که پنسۍ راکوي خپل بچانو دپاره خپل مستقبل دپاره ما خپل ځان قربان کړی دی और ये पकड़ दकड़ और ये लाठी चार्ज और ये जुल्म और तशद्दुद के ज़रिए आप इन मुलाजिमीन को न दबा सकते हैं न किसी मसले का ये कोई हल है और न ही ये कोई तरीका है دومره غټ ظلم د پی ټی آی د تیمور سلیم جګړه چې کله د خزانه منیسټر هغه کړی دی موږ د حکومت ته وایو چې نور پالیسانو خو مرکز نه راځي نور خو مره باندې کوا خو ته مهرباني وکړه هغه موږ ته چې کوم موږ نه 2011 او 2015 کوم کټوتی کړی دا مهرباني وکړه هغه موږ ته واپس کا نو دا د سرکاري ملازم دا حال دی چې موږ نن ډنډې به وګورو والم خرو جنون مم خرو لگ گزارو کئی اللہ نو یاری کئی بس पेंशन पर हम कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट चाहे जितनी भी हमारी गिरफ्तारियां कर ले, FIR कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन जब तक ये किए हुए अपने 2 नोटिफिकेशन वापस नहीं लेती, अक्रॉस द प्रोविंस हमारे तमाम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे।